چې رزق خدای ورکوي پردي کورونه څه وران کړم. زه چې سهار د خپل کور وځم په دې سوچ کې ډوب یم چې نن به څوک خورم او څوک به وژنم. چې ماښام شو تېره ولګې د باران ناغې په نظر مې یو ښکلی ځوان راغی چې مې وجو لتې ټکوي په خاورو کې دی خړ شو. د وړوکي بچونو مې په خوله کې و چې دی مړ شو. څه موده پس په هغه لار راغم، یو ماشوم مې په نظر راغی چې مې راجوخ کومال بچیا څه کې دلته ویلې کاکا پلار ته مې پیزار ویل او دلته چا مړ کو چې کور ته راوړو مور په تندي ښکل کو. دې سره مې سترګې ډکې شو، سر مې ټیټ کو. مال بچیا کور کې م څه ګزران دی ویلې کاکا زه په دې نه پوهېږم، ټوکو ټقالو باندې ښه پوهېږم. بیا یتیم بچي قصه څه داسې وکړه زه چې کله کور ته لاړ شم مور مې جاړي، لاسونه پورته وي ټول ورځخېریو کې چغې تر اسمانه کې مونځ پسې د شپې وږي چې خدایه دغه ظالم څوک دی چې موږ بې ګناه وژني، د خدای نه نه هېرېږي پردي راوړي په خندا وژني. دی رور او خور نه لري، د زناورو لوی دی پلار او مور نه لري، بچي په سین له وشکور نه لري. د انسان کړي د زناور د ادا او د ابۍ نه څه خبر دی، دا د یتیم بچي سلګۍ نه څه خبر دی. دی که راپرېوت د پاسېدو به نه قسم په خدای د خوځېدو به نه. د انسان کړي د زناور د ادا او د ابۍ نه څه خبر دی، دا د یتیم بچي سلګۍ نه څه خبر دی. دی د قبر د ګزران نه ناخبره لوی دی، په ځمکه ګرځي د اسمان نه ناخبره لوی دی. دی د قبر د ګزران نه ناخبره لوی دی، په ځمکه ګرځي د اسمان نه ناخبره لوی دی. د دې دور سندرغاړو سه زما په څه نه لګي، دی په سندرو کې خبرې د مطلب نږدي. د دې دور سندرغاړو سه زما په څه نه لګي، دی په سندرو کې خبرې د مطلب نږدي. قصه څه ډېره اوږده ده، بس راټوله دی که څوک ورته غوږ نږدي. شوی بوی چې زندګي خدای ورکلی پردي سرونه څه وران کړم. زندگی هغه ورکلی پردي سرونه څه وران کړم. دا د یتیم بچي خیري وي، خپل کور زه په خپله وران کړم، خپل کور زه په خپله وران کړم. ډېره